په ایران تهران ښار کې یو افغاني جنۍ سره چې په کور کې به کار کولو یو ایرانی ورسره جنسي تیری کړې د ویډیو هم راغلی ده. دغه ایرانی خبرې به در سره شریکوم. دغه ویډیو به هم تاسو وګورئ چې دغه افغانۍ ډېره زیاته ښایسته جنۍ چې کومه وه د دې مور چې کومه وه هغې دغه ایرانیانو سره په کور کې کار کولو او هغوی ورته په کور کې ځای هم ورکړی، یعنې 2 اپارټمنټ په یو کې دغه ایرانی سړی اوسېده د خپلې کورنۍ سره، په بل کې د افغانۍ کورنۍ اوسېدله. ویل کېږي چې یو ورځ د دې ایراني دغه ښځه چې کومه وه دوی نه و په کور کې او د دې کوم کار به یې چې ورسره کولو دغه ښځه هم نه وه، خو د دې ښځې لور وه په کور کې، ده څه پسې لیږلې ده چې کله واپس راغلې ده نو بیا ده په زبردستۍ رانیولې ده، ناروا کار یې ورسره کړی دی، جنسي زیاتی یې ورسره کړی دی او د دغه زیاتي نه پس بیا هغې ته یې ویلي چې هېڅ چاته به هم نه وایې که نه نو بیا به زه تا سره داسې وکړم هغسې به وکړم. د یو مسافر په حیث باندې دغه ماشوم هېڅ چاته هم غږ نه دی کړی، خو بیا هم په زړه کې یو درد و. کله چې مور پلار راغلي دا ټوله قصه یې ورته تېره کړې ده. هغوی هم د خپل سر پروا نه ده کړې، اگر که پردی ملکو بیا هم تللی دی، عریضه یې کړې ده، یعنې رپورټ یې درج کړی دی، پولیس راغلي دي او دغه کوم بدبخته ایراني انسان چې دی نیولی دی او د قانون منګولو ته سپارل کېدو نه پس بیا د دې ماشومې هم ټسټونه شوي دي او د دې بدبخته ایراني انسان هم ټسټونه شوي دي. د ټسټونو نه پس دا خبره په ډاګه شوې چې بالکل د ورسره ناروا زیاتی کړی، غلط کار یې ورسره کړی دی او ویل کېږي چې په بند باندې محکوم شوی دی، یعنې سزا به ورته ورکول کېږي او جیل ته به ځي. اوس معلومه نه ده چې 10 کاله د جیل سزا ورته ورکړل شوې ده که نه 100 کاله به وي. خو دوستانو دا یو تازه ترین اپډیټ و چې تاسو سره مو شریک و. یقینا چې د مسافرۍ شپې ورځې په پردي وطن کې ورځې شپې تېرول دا یو انتهایي سخت کار وي. په افغانانو په افغانستان د خدای پاک خپل رحم وکړي چې الله پاک دغه خلکو مخه آزاده کړي او په خپل وطن کې میشت شي او پردو ملکونو کې چې کوم اوسیږي د مهاجرت ژوند تېروي نو الله پاک د دوی د خپل وطن ثواب وکړي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. له نور تازه ترین اپډیټ او معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.